الله رب العزت په خپل سپېڅلي کلام کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس پانی کېدونکی دی، مړ کېدونکی دی او هغه به د مرګ خوند څکي. دا یو داسې حقیقت دی چې په ټوله دنیا کې یو انسان هم دی نسته چې هغه د مرګ انکار کوي. اکه مسلمانی، یهودی دی، نصرانی دی، آتش پرست دی، هندو دی، سیک دی، هر څوک چې هغه په دې باندې پوهیږي چې مرګ لازمي په انسان باندې راځي. زما ګرانو عزتمندورونو، د دې مرګ یو څو مرحلې دي. مسلمان باید په دې باندې پوهي. یوه د مرګ مرحله چې هغه ته د سکرات او د زکندن مرحله موږ ته ورته وایي. د زکندن غوټه، د روح ختل، د سکرات مرحله یا وخت، یا دا وخت هغه وخت راځي په قرآن عظیم شان کې الله پاک فرمایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. دا د سورة قاف 19 نمبر آیات دی. الله رب العزت وی د مرګ سختی په حق راغله. دا هغه څه دي چې انسان ته ترې تښتي دي. نو مرګ د چا خوښ دی؟ مرګ خو زموږ په ټولو شیانو کې ناخوښه شی دی، خو که د چا خوښ شي که د چا ناخوښ شي، که څوک ورته تیار یې که نه، که هر رقم خبرې چې کله ټیم پوره سي، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، بیا یو ګړی نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي. له دې نه موږ ته د اسلام دا هدایت او رهنمایي ډیر ستر احسان دی د الله رب العزت، د الله د ښکلي دین، د الله د ښکلي پیغمبر چې موږ ته یې تسوی دی. موږ په دې پوه سوي یو. نو مخکې مسلمان له پکار دی چې انسان و دې خبرو ته امادګي ونیسي. نو یو خو دا حالت دی چې د زکندن غوټه ده، د روح د ختلو مرحله ده. لکه څنګه چې د پیدایش ورځ راغلې وله په انسان باندې، دغه شانتې د مرګ ورځ هم په انسان باندې راځي. له دې څه وروسته دا روح اخلي څوک؟ فرشتې. د روح د اخیستلو لپاره د فرشتو حاضرېدل دا یو بره مرحله ده د انسان، چې دم د نه ځای و د روح د اخیستلو په ټیم کې. په قرآن عظیم شان کې په سورة سجده کې په 11 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم. الله رب العزت فرمایي چې ورته وایي د مرګ فرشته چې پر تاسو مقرره شوې ده ستاسو روح به اخلي. در ملک الموت او د مرګ در فرشتې لاندې په حکم باندې بیا نور هم ډېرې فرشتې کار کوي. وی فرشتې انسان لراسي کله چې انسان نیکی مؤمنی، د مؤمن حالت دا داسې د مؤمن روح په ډیره اساني سره وځي، داسې اساني لکه څنګه چې د اوبو د کڅوړې او د مشک څخه په خوا چې کبجۍ موږ ته ورته وایي د خولې څخه اوبه په اساني سره بهیږي. نبی علیه الصلاة والسلام بارک په حدیث شریف کې دی فرمایي د مؤمن روح په دونه اساني وځي. وی د ګلانو ګېډۍ ورله راوړي، د هغه ګلانو د هغه خوشبویي سره د مؤمن روح په ګلانو پسې دغه خپله راوځي او په پسې کېږي او ځي در جنت پورې. او د کافر حالت بیا د دې نه برعکس دی، د هغه روح په ډیره سختي او په شدت سره راکشل کېږي، لکه څنګه چې د لمدې وړۍ څخه اغزن تار او سیخ په سختي راکشل کېږي. نو دا یو بل وخت دی چې کوم وخت فرشتې راځي د نیک مسلمان لپاره په ښایسته شکل، او کله چې د بدانو او دغه رنګه د کافر لپاره د روح د اخیستلو لپاره حاضرېږي، نو په بد صورت باندې، په سختي او په عذاب باندې، چې دا یو بیل عذاب د انسان لپاره. خدای دې موږ تاسو جمع ساتي. درېیمه مرحله د اسمان ته د روح ختل یا د روح وړل دي، صعود الروح الى السما. د مؤمن روح لپاره د اسمان دروازې پرانیستل سي، خلاص سي، د هغه روح په علیین لوړ مقام کې لیکل کېږي، هلته یې حاضري ولګول سي. او د کافر د روح لپاره د اسمان دروازې نه پرانیستل کېږي، همغه یې چې د اسمان مځکې ته راغوځار کړي.
او بیا تحت سرات وړي او په هغې کې بیا نوم لیکي چې دا په جهنم کې یو ځای دی. څلورم په قبر کې دا د روح یو بله مرحله ده او د مرګ په قبر کې بیرته دغه روح او بدن دا در هغه وخت پورې چې بیا الله رب العزت را ژوندی کوي، بیا ژوند الله پاک انسانان ته ورکوي، در هغه وخت پورې بیا دا روح او بدن دا په قبر کې سره په قبر کې چې کله بدن ته روح ورته واپس راسي دې ته برزخي حالت وایي. دې ته چې قرآن کریم کې په سورة المؤمنون کې سلم نمبر آیات دی الله تعالی فرمایي ومن ورائهم برزخ الا یوم الدین، او د دوزخ تر شا بخنه غواړم او د دوی تر شا یعنی دا انسانان چې کوم ژوند زندګي کوي تر هغه ورځې پورې بیا د برزخ د ایجاب پرده ده چې بیا را ژوندي کېږي. پنځم پړاو او پنځم مرحله د مرګ وروسته یا د مرګ په باب په انسان باندې دا راځي چې د انسان فرشتې د انسان څخه د فرشتو پوښتنه، د قبر سوال او جواب، نکیر او منکر او ازمیشت، سوال الملکین یا فتنة القبر. دوی فرشتې په نامه د نکیر او د منکر راځي او پوښتنه کوي ستا رب څوک دی؟ من ربک؟ ستا دین څه دی؟ ما دینک؟ ستا پیغمبر څوک دی؟ من نبیک؟ مؤمن په ثابت قدمۍ سره ځواب ورکوي نو د هغه لپاره د جنت یوه دروازه ورته راخلاصه کړي او قبر یې ورته پراخ کړي او کافر نسي کولی چې دا جواب ورکړي نو ځکه قبر پر تنګېږي هم او عذاب ورکول کېږي. شپږمه مرحله د قبر وساینه او نعمتونه، یا به عذابي او یا به نعمتونه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ارشاد او حدیث دی القبر اما روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفرات النیران، من حفر النیران یا من حفر النار. د ترمذی حدیث دی قبر خو به یا د جنت له باغو څخه یو باغ دی او یا د دوزخ له کندو څخه یوه کنده ده. د برزخ په نړۍ کې پاته کېدل تر قیامته پورې دا اومه مرحله ده چې په انسان باندې بیا په دې قبر کې انسان در بیا را ژوندي کېدلو پورې په دغه دنیا کې انسان اوسي. نو آخر ته دا سوال پیدا کېږي په هل اعددت له، ایا د دې ورځې لپاره موږ څومره چمتووالی نیولی دی؟ مرګ خو خامخا راځي، د مرګ څه ورپسې چې کومې مرحلې دي دغه سره څونه سوچ فکر موږ ته کړی دي.